مشهور ټیک ټاکر ثنا یوسف په باره کې مکمل معلومات راغلي چې کله ثنا یوسف ختمول نو دغه چغاري دغه گاونډي هم اوریدل دي د ثنا یوسف په باره کې دغه گاونډي مکمل معلومات ورکړي دي ویډیو راسلګه مکمل وګورئ څنګه چې تاسو ته پته ده ثنا یوسف په تاسو پیژنې یو مشهور ټیک ټاکر و ثنا یوسف په باره کې د مکمل معلومات درکوم ملګرو ثنا یوسف چې و نو دغه تعلق چې د چترال سره و او هغه چې په اسلام آباد کې اوسېدل 17 سال عمر دی خو هغه په اسلام آباد کې ختمه کړی ده او د شپې ختمه کړی ده چې په کومه طریقه ختمه کړی ده کنه د گاونډي دا بیان ضرور واورئ او د نور ملګرو سره به هم شیر کړئ زما پښتنو ته خپل پیغام دی ورګورو مشهور ټیک ټاکر ثنا یوسف چې د تعلق د چترال سره و او دا چې په اسلام آباد کې اوسېدل او د چې 17 سال عمر دی ثنا یوسف چې کله ختموله نو داغه چغري یو گاونډي هم اوریدل دي او چې کله د یو ظالم سامنے چې د یو معصوم سره وشي نو دا معصوم دي سي بوره حال کوي کنه چې تاسو سوچ هم نشئ کولای او چې کله ظالم چې د یو معصوم سره داسې کوي نو هغه دا مخکې دا سوچ کړی وي کنه چې دې څوک د تپوس نشته نو هغه سره داسې کار کوي او چې کله ثنا یوسف ختموله کنه نو ثنا یوسف د ظالم ته ویلو چې خپل د ژوندۍ بیکته غوښتلو خو دې په چرته رحم ونه کو او ظالم ولګید او دا معصومه جنې چې دنو د دنیا نه ختم کړله و چرته هم وای دا چې نه کیږي چې د ظالم سامنے د یو ظالم سره وشي نو هغه په مقابله صحیح هو چې چرته د ظالم سامنے د یو معصوم سره وشي نو داغه د عزت سره دي کېل وکي کنه چې تاسو سوچ هم نشئ کولای ملګرو مشهور ټیک ټاکر تاسو په پیژنې ثنا یوسف چې دنو هغه د دنیا نه رخصت کړی دا او د ویډیو کې زموږ د ټول لپاره یو خپل پیغام دی ملګرو اوس په تاسو وای کنه چې ثنا یوسف چې دنو دای و ټیک ټاکر او دی براهي چې دنو دا پیلاواله اوس به دا سوچ وکړئ کنه چې د سره ظلم شوی زیاته وسره شوی دی یو کس راځي او تومانچه پکې دی او هغه د دنیا نه رخصت نو موږ به د خلاف ضرور چې د اواز چوتو چې داسې ظالمان خلک په دې دنیا کې وي کنه موږ به دغه خلاف ضرور اواز چوتو اوس چې د ثنا یوسف ختم کړی د بل ورځ چې د بل کس هم ختمول شي بل کس هم ختمول شي ملګرو نو موږ به د خلاف ضرور اواز چوتو او زما دا ویډیو به ضرور شیر کوئ ځکه چې اسلام آباد پولیسو ته به دا رسول غواړي ځکه کنه چې د ثنا یوسف سره چې کم زیاته کړی دی اوس لو خلکو سترګې چې د اسلام آباد پولیسو ته چې دا به څومره وخت کې چې دا ظالم چې دا ونیسي او دا چې دنو گرفتار کړل شي اوس د ټولو خلکو چې دنو دا سوچ دی چې د اسلام آباد پولیس وس څه کولای شي کنه ځکه چې یو جنې چې دنو هغه په اسلام آباد کې ختمه کړله نو اوس چې دنو په سوشل میډیا باندې د لپاره आवाज شوتی کی ځکه چې د سره ظلم شوی دی زیاته وسره شوی دی هغه د دنیا نه رخصت کړی دی ملګرو په دې ویډیو باره کې تاسو وایي مشهور ټیک ټاکر ثنا یوسف د دنیا نه رخصت کړی دی او گاونډي ول هم دغه आवाज اوریدلو چې هغه داسي چې دنو فریاد کړو اوس چې دنو ټول چې دنو سترګې د اسلام آباد پولیسو ته دي چې هغه په دې باره کې څه کوي او څنګه اکشن اخلي د ظالم په څومره وخت کې چې هغه گرفتار وي